باندې وی دا په دروغ شلیږي او دا په غیبت باندې شلیږي نو موږ دروغ او غیبت پریښي نه دي نو ډالم شلولی دی خود به شیطانان خپل کارونه کوي که نه ښه الصوم جنتون دا ډال دی خو چې د څو پورې ته دا ډال ونشلی او دا شلیږي په دروغ او په غیبت سره نو موږ دروغ نه دی پریښي غیبت نه دی پریښي صحیح روجه ته ونیسه څنګه چې د خوراک نه روجه ده د دروغو نه روجه کا د غیبت نه روجه کا د غوږونو دی روجه کا د سترګو دی روجه کا ته دی بیا جګړه وکړي ته بیا جګړې ووینه هېڅ پم نه ټول خلک به سم دمي او غلی غلی به ګرځي او الله ته به غلی غلی جاړي الله ته به غلی غلی که په دې سړی پوه شو چې دا روجه زما او د الله ترمنځ یو راز دی او د دې بدله به الله ماله پخپله راکوي چې دا سړی خو د دې په حقیقت پوه شي که چې د روجې حقیقت مونږ وپیژنو مونږ د روجې حقیقت نه دی پیژندلی پته نه لګي دا چرته د ژوند اخیری رمضان نه چرته پته نه لګي دې کې بدلون را نشي او دا د ژوند اخیری رمضاني دا یوه موقع الله په لاس راکوي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شئ دا یوه موقع الله راکوي یوه موقع هسې نه چې دا اخیری موقع چرته دا د ژوند اخیری رمضاني بی خدیجه رضی الله تعالی عنها په 10 رمضان المبارک باندې وفات شوې وه د رمضان المبارک لسمه ورځ وه چې بی خدیجه رضی الله تعالی عنها د دنیا نه لاړه نه د معلومه دی ژوند کې هم چېرته د اجل فیصله نه شي دې کال کې هم د اجل فیصله نه شوي ډېر کسان وي وی سبا کې خوشحالیږي او پته ورته نه وي مرګ ورته د پیزار د مزي نه زیات نږدې شوي او ډېر خلک یې خبر نه بازار کې ګرځي ځان له د اختر جوړه ګوري دکان ته تلی وي دا جوړه راکه او دا په دکان کې ګرځي جوړه ګوري او پته ورته نشته چې دی دکاندار زما کپن راوړی دی هغه هم د سره پروت دی هغه کپن یې د دکاندار سره پروت دی او دې ته اختر له جوړه او هغې دکاندار سره د کپن کپړه راغلی تیار شوي دکان ته راغلی ده او د دکاندار سره پرته ده او ته ځي اختر لتې کپړې علي او دې دکاندار سره د کپن کپړه پرته ده کپن دې را رسېدلی دی بازار ته دا څه پته لګي دا چېرته د ژوند اخیری رمضاني شیخ الهند رحمت الله علیه به ماسخوتن ودرېدو تراوو ته دا پکې نه وي چې دومره وایو دومره وایو مونږ خلک خو دې نه څو به وایو نن به څو وایي نن به څو سپارې وایي لږې کمې ووایه نن ښه او نن لږې کمې ووایه مونږ د دې چل نه ونوتو شیخ الهند رحمت الله علیه چې قاري مخکې شو وی تراویح شروع که بس قرآن وایه وی څو پارې به وایو وی د پیشمني پورې به ولاړ یو نو چې څو دي پوره کړي نه بس معمول به دی ښه وي ماسخوتن به ودرېږو د پیشمني پورې به تراویح کو بس ته چې څو پارې دي وویلې کور زنانه ورته وی حضرت چې یو څو ورځې مسلسل شوګیرې وکړلې نو حضرت وجود لږ رنګ یې زیړ شو زنانه پې پوه شوې چې د حضرت وجود خرابېږي وی حضرت مسلسل شوګیرې مه کوئ یو څو شپه د تراوو کې پارې کمې ووایې حضرت ورته وایي زه په دې یریږم چې هسې نه چې دا زما د ژوند اخیری رمضاني چېرته پته نه لګي دا ما نه خوب کې تیر شي او دا مې د ژوند اخیری رمضاني او دا رانه داسې دا شپې لاړې شي قاری صاحب ته به وی ته وایه تراویح د پیشمني پورې قرآن وایه د پیشمني پورې قرآن مونږ خو څو به وایو نن ده ووایه